د حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه عدالت اسلامي تاریخ یو ستره بیلګه ده. هغه په بیلابیلو برخو کې خپل انصاف او اصول وښودل او د خلکو لپاره یې ځانګړي معیارونه جوړ کړل. دلته د حضرت عمر رض د عدالت بیلابیلې برخې د مثالونو له لارې وړاندې کوو ترڅو د هغه د عدالت هر اړخ روښانه شي. یو د بیت المال عدالت. حضرت عمر رضی الله عنه بیت المال د خلکو امانت ګڼلو او په ډیره احتیاط له دې مال څخه ګټه اخیستله. هغه هیڅکله ځان ته ځانګړې ګټه نه اخیستله بلکې د خپلې کورنۍ اړتیاوې په ډیره ساده طریقه پوره کولې. یو ځل بیت المال ته اصل راوړل شو. کله چې د کورنۍ غړو غوښتنه وکړه چې د هغه اصل وسکي، حضرت عمر انکار وکړ او ویل دا د خلکو مال دی، زه پکې حق نه لرم. حضرت عمر د والیانو او چارواکو په څارنه کې هم ډیر جدي او والي ته به تل دا ور یاده کوله چې د خلکو شکایتونو ته د عدالت په رڼا کې ځواب ووایي. دوه د ټولنیز عدالت مثالونه. حضرت عمر د ټولنیز عدالت په رښتینې توګه پلي کولو ته ژمن و او پخپله یې د خلکو ژوند او اړتیاوې له نږدې څارلې. یوه شپه حضرت عمر په مدینه کې ګرځېده چې یو غریبه مور یې ولیده چې ماشومان یې د لوږې له امله ژړل. هغه بیله زنده بیت المال ته لاړ او خپل خوراکي توکي ورته راوړل، په خپل خواړه تیار کړل او له هغې کورنۍ سره یې مرسته وکړه. په بل ځای کې د مصر والي زوی یو قبطي عیسوي و. حضرت عمر دا موضوع جدي ونیوله او قبطي ته اجازه ورکړه چې د والي زوی ته سزا ورکړي ترڅو ټولو ته څرګنده شي چې په اسلامي حکومت کې عدالت د مسلمان او غیر مسلمان ترمنځ توپیر نه کوي. درې د مذهبي او قومي تعصب پر وړاندې عدالت. حضرت عمر په عدالت کې هیڅ ډول تعصب ته ځای نه ورکاوه او ټولو خلکو سره به یو شان چلند کاوه. یو ځل د عرب او غیر عرب ترمنځ د عدالت یوه قضیه فیصله کړه. هغه خلکو ته وښوده چې په اسلام کې قومي تعصب ته هیڅ ځای نشته. څلور د خپل کورنۍ او خپلوانو سره انصاف. حضرت عمر د خپلې کورنۍ سره هم د قانون په چوکاټ کې چلند کاوه او هیڅکله یې د خپل خلیفه مقام له مخې امتیاز نه غوښت. یو ځل خپل زوی عبیدالله ته د قانون مطابق سزا ورکړه کله چې هغه په عامه توګه تېروتنه کړې وه. حضرت عمر خلکو ته وښوده چې د قانون په وړاندې هیڅوک مستثنی نه دی. حضرت عمر په خپله محاسبه کې هم ډیر دقیق و. که به کومه تېروتنه ورڅخه وشوه ژر به یې منل او د اصلاح هڅه به یې کوله. پنځه د جګړې او زړورتیا مثالونه. حضرت عمر رض د جګړې په ډګر کې هم د زړورتیا او اخلاص بیلګې وړاندې کړې او په سختو حالاتو کې به یې له خپلو ملګرو سره اوږه په اوږه جنګېده. په یرموک جګړه کې حضرت عمر له مسلمانانو سره ولاړ او په قادسیې جګړه کې خپل ټول ملګري وهڅول چې د دښمن پر وړاندې په زړورتیا ودرېږي. هغه د خلکو د امنیت ساتنې ته ډیر اهمیت ورکاوه او اکثر به شپه د مدینې په کوڅو کې ګرځېده ترڅو د خلکو حال معلوم کړي او له ستونزو سره یې مرسته وکړي. شپږ د محکمو او قضایي عدالت مثالونه. حضرت عمر تل د قضا په چارو کې بې پروا چلند نه کاوه او پخپله به هم په محکمه کې د یو عام وګړي په توګه وړاندې کېده. یو ځل د یو عام سړي سره د شخړې له امله قاضي شرعي ته ورغی او ټینګار یې وکړ چې د خلیفه په توګه له ده سره په ځانګړي درناوي چلند ونه کړي بلکې له دواړو خواوو سره مساوي چلند وکړي. دا د حضرت عمر رض د عدالت څو بېلابېلې کیسې وي چې د هغه عدالت او انصاف د اسلامي حکومت تر ټولو لوی مثال جوړوي. حضرت عمر د اسلامي عدل یو ستر سمبول او د هغه انصاف د مسلمانانو لپاره د تل لپاره الهام بخښونکی دی. د لا نورو داسې ښایسته ویډیوګانو دپاره زموږ چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ، زنګوله وهئ او دا ویډیو لایک او شیر کړئ. مننه.